د تیر جمهوري حکومت د ملي اردو ځانګړي ځواکونو پخوانی قومندان سمیع سادات او احمد مسعود غواړي چې د متحدې جبهې سره یو ځای افغانستان ته راستانه شي او هغوی طالبانو ته یو خبرداری هم ورکړې ده چې طالبانو لا تر اوسه ځواب نه دی ویلی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د تیر جمهوري حکومت د ملي اردو ځانګړي ځواکونو پخوانی قومندان سمیع سادات د دغې جبهې مشر دی. هغه وایي د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د افغانستان د متحدې جبهې د پرانیستلو په مراسمو کې وویل موږ د افغان متحدې جبهې په نوم سیاسي حرکت پیل کړ تر څو په افغانستان کې د حکومت د سمون لپاره خپل هوډ څرګند کړو. که ممکنه وي اجازه راکړئ چې دا حکومت د خبرو اترو له لارې په سوله ییز ډول تنظیم شي. اجازه راکړئ چې طالبان په ټاکنو کې برخه واخلي، خو که د دوی ټاکنو ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړي د زور واک به یې ورسره انتخاب او اړین وي. که څه هم د افغانستان متحدې جبهې یو سیاسي غورځنګ اعلان شوی، خو احمد مسعود د جزئیاتو له ورکولو پرته وسله والې مبارزې ته د چمتووالي خبره هم کړې ده. د اعلامیې له مخې یاده جبهه د افغانستان نسل د ځوانانو او مشرانو د یوې ډلې لخوا جوړه شوې وه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر حکومت سیاستوال ازمویل شوي او تمه نشته چې د افغانستان د خیر لپاره به کومه پریکړه وکړي. کله چې 2021 کال د اګست په 15مه نیټه جمهوري نظام ړنګ شو او طالبان د افغانستان واک بیرته ترلاسه کړ، د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د ړنګ شوي جمهوریت ډېر شمېر نظامي او ملکي چارواکي له افغانستان نه ووتل. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا ښې چارې.